زما عزتمندو حالات داسې دي مسائل داسې دي نن زما په دې علاقه په دې کلي په دې وطن کې ګرځم راګرځم کم سړي ته چې ګورې پریشانی ده ټینشن دی خفګان دی هر سړی پریشانه دی د هغې لویه وجه زما عزتمندو هغه دا ده چې مونږه قرآن حدیث ته اهمیت نشته 10 روپۍ مانه په دې لار کې پرېوتې زه 10 ورځې پس په دې لار ځم هغې ځای ته ګورم کیدای شي زما هغه 10 روپۍ پرتې وي خو که مانه د الله حکم مات شو مانه زما د پیغمبر طریقه ماتېږي زما زړه ته پې درد نه راځي نو مسلمان څنګه یم نو ټینشن او خفګان دی خاص کر زما عزتمندو په دې موجوده دور کې د ګرانۍ او د غریبۍ انتهایی زیات پریشانی ده هر سړی تقریبا پریشانه دی یو وظیفه ځان سره کې که د چا مالی مشکلات وي سره زما زه په خپله دې وخت کې لکه د قرض په لحاظ باندې ضرورتونه شته دی الحمدلله لکه مستی نشته یو مستی وي او یو ضرورت وي نو ضرورت دپاره قرض اخیستل دا سنت طریقه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړي چاله قرض ورکړي او هغه له ټایم ورکه او هغه سره هغه ټایم ته ونه شوي ده ورته مهلت ورکه روزانه د دغومره پیسو د خرج کولو ثواب د ده په عملنامه کې لیکل کېږي نو د قرض دپاره د وظیفه ځان سره کې چې کوم انسان قرضداري زه خو الحمدلله کوم تاسو هم جاري ساتئ ماسخوتن مانځه نه وروستو 11 ځل درود ووایئ مانځه والا درود په ټولو درودونو کې بهتر دی 11 ځل درود ووایئ او د درود متعلق درته خبره کوم شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہی ہم نے جو پایا جب پایا درود سے پایا وہی مونگ چه سمونتی دیو کلا تسم ملو شوی دی دا دا درود پا برکت ملو شوی دی درود پر خودل دا دا حسرت او دا نقصان سبب دی نو یول ازل با درود ہوئے او بیا 500 ځل یا مغنی ټکی وای یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی 500 ځل یا مغنی وای او چې چا قرآن ویلی نو یول ځل سورہ مزمل وای سورہ مزمل چې کم دی دا ډیر مبارک صورت دی د عملیاتو په دنیا کې د دې څه عجیبه فضایل دي د سورہ مزمل نو یول ځل درود او 500 ځل یا مغنی وای اور یول ځل سورہ مزمل او بیا یول ځل درود اول اخر کې یول ځل درود وای او منس کی یا مغنی 500 سورہ مزمل 11 مرتبہ اللہ جل شانہ با د غیبنا اسباب برابر کې الله د اسباب محتاج نه دی الله مسبب الاسباب دی په اسباب نظر مکوي په مسبب الاسباب باندې نظر